سورة الجن کې الله سبحانه وتعالى وی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لا تقول الإنس والجن على الله كذبا. سورة الجن دا مکی سورت تے او پدی کی 28 آیتونه دی 28 آیتونه دی بدی کی جن چی نو دا پیری تو ویلی کیگی نو پدی کی دا پیریانو تذکره دا دا یو مخلوق دی چی اللہ سبحانه وتعالی دا ورنا پیدا کرده والجان خلقناه من قبل من نار السموم نو پیریان الله د اور نه پیدا کړي پیریان چې دنو دوی مکلف دي نو د دوی نه به تپوس کی قیامت پر ورځ د دوی لپاره جنت او جهنم دي او کوم پیغمبران چې د انسانانو تر غیر هم دغه پیغمبران دي پیریان تم دي او جن ته جن په دی ویل کېږي چې د پټي نو ګوره الله وی جنت جنه زګی دا بوونو باندې پټي او ماشوم چې د مور په خېټه کې نه د برابر کې جنین ویل کی پټي د مور په خېټه کې زګی د جن ویل کی الله انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم اغه تسوین او تسوین نه پاسلی شکل کې مونږ نه نو دومره د چې الله ولدا طاقت ورکړي چې شکل بدلولای شي د انسان په شکل کې د زناور په شکل کې راتلی شي او د طاقت ولهم الله ورکړي چې انسان د جسم ته ورننوزي نو د انسان تنګي د پیریانو نه انکار کول د شریعت نه انکار کول دا بس کسان وی چې نخ کاری نو اصل څه شو بیا موجود نه وجود نه لري چې شی نخ کاری وجود نشته نو موږ به خبرې خبرې به پریری هر شی به ته الله خینه تو به ایمان راوړي چې ډېری خبرې چې د غیبیات سره تعلق ساتي الله موږ ته ویلي به زموږ ایمان دی بلکې دا خلکو لیدلي چې پیری چې جسم ته ورنو انسان سره سکه دا خلکو لیدلي او په دې خبر باندې قران او حدیث نه خد دلیلونه چې جن یو ځان له جدا مخلوق دی د دوی خپل ژوند دی د انسان جسم ته ورننوزي د ځان له موضوع ده او چې الله سبحانه وتعالى توفیق راکونو په دې موضوع باندې ځان له بیان کو د پیریانو حقیقت نو دې چې الله سبحانه وتعالى د پیریانو خبرې مونږ ته نقل کړې په دې صورت کې موضوع د سورۃ الجن دا ده چې رسول صلی الله علیه وسلم رښتینواله پکې بیان شوی دی چې وګوره د پیغمبر چې کوم دعوت ورکړی دی نو د حق دعوت ته پیریان هم منله او الله پکې رټنه ورکړي د مکی مشرکانو ته چې اے خلکو اے مشرکانو تاسو د پیغمبر خبره نه منئ وګوره پیریانو د خبره ومنله او ایمان یې پر وروړو بلدا که تاسو نه منئ نو الله به نور مخلوق پیدا کړي هغه به ومني نو که دوی ته انکار کوو پیریانو ومنو نو د دې صورت غټه موضوع ده د قران عظمت پکې بیان شوی دی چې قران څومره عظیم کتاب دی بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن توايا وحی کړی شوی د ماته چې یقینا غوږ یې ښودی دی سکسانو د پیریانو نه فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا
نو اوی دو یقینا منگا اوریدل دی قرآن ناشنا دیز که اللہ سبحانه وتعالی چې پیریانو غوږ یې ښوده نشتی حقیقت اشتی ځکه خو الله چې غوږ یې ښوده عبدالله بن عباس رضی الله عنه انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض مرګرو سره سوق عكاظ طرف ته روانو طائف ته طرف ته او په دغه ورځو کې چې دینو د شیطانانو او د اسمان نجم کوم خبره غوي غستون د دې په منځ کې شغلې راغلي وي نو چې کوم شیطان او پیری به کوشش کو چې بروخیږي او د اسمان د خبري ووري ناغه په د ور په شغله باندې وشته کېدو نو چې کله غوي دا سوري دو فرجعت الشياطين الى قومهم نو د شیطانان خپل قوم ته واپس راغلو هغه ته وی چې سچل خوشوي دي ځکه چې نور کله موږ غوږی حدود اسمان ته نو سبا نو خو وسیلنه منګه وشته کیو ځکه روایت کې راځي چې کله د ملائک برسه فیصلو شي نو بیا دوی په دې وریځو کې دیو بل سره خبرې کوي مې دې پیرانو بوته غوږی خودو هغه خبره به کته راوړي ناغه به د کاهنانو ته کوډګرو ته دوی ته وي نجوميانو ته ناغه بوسلسل دروغ نور کړو دا خبره به خلکو ته بیانوله نو دوی ریان شو چې راشي چلې نو بس یو بلته نصیحت کو يفضربوا مشارق الارض ومغاربها په مشرق او مغرب کې وګرځي او دا خبر معلومه کیږي چې چلې نو دوی ګرځیدو رسول الله صلی الله علیه وسلم په علاقه کې چې هغه ته نخله ویل کیږي او د سحر مونږ پړاو امامتي کوله شاته رسول مرګري ولاړو چې دوی رالو نو د قران ته غوږ کې خو د خبرې ډېر خوږی ولګي نه دا غزيري چې اول پیرانو قران ته غوږی خو د رسول الله ته پته نو چې پیرانو غوږی خو ده زګو ته الله وي چې ته خو ده د دینه بعد په ډیر موقع دي سره غلي چې پیرانو غوږی خو ده رسول الله ته پته و چې اوس پیران ماته نهستی بعض مواقع کې پیران پر رسول الله په سره غلي هغه ته ویلي موږ سره لاړ شي رسول الله ته قران ته ورولې خو دې چې رسول الله ته پته نو چې پیران راغلي او خو ګرځېږي چې لسی چل شي نو رسول الله تلاوت کو د حدیث دې په صحیح بخاری صحیح مسلم امام احمد بن حنبل امام ترمذی وروړي نو دې چې الله وی چې هو د خلکو ته جماعت وحی شي چې یقینا غوږی خو د وسکسانو د پیریانو نه په بل ځکه الله په سورۃ الاحقاف کې دا خبره کړې وې صرفنا الیک نفرا من الجن پتاب چې سکسان درغلي د پیریانو نه یستمعون القرآن قرآن یوریدو الله وی په سورۃ الاحقاف کې فلما حضروه قالوا انصتوا الله وی پیغمبر کړي چې پیران ستا خو د قرآن اوریدون یو بل ته وی وغلیش لشه ادبناکو اول پیر قرآن اوري خو دومره ادب پکې وګوره چې کله ورلو یو بل ته وی غلی شي بالکل فلما حضروه قالوا انصتوا سبحان الله قرآن اوري د ایمانی پرولو نو څومره خش قرآن اوریدو سره ایمان راوړو اثر فوق او موږ بعض کسان وليعذ بالله ترجمه وتمو کا تفسیر وتمو کا حدیث وسرم بیان کا صحابه واقع وتم بیان کا په اخر کې لن جواب درکې وسو موږ بنه پویو په دې کې دا دلیل دی چې دا پیریانو په دې عربی جبه او د انسانانو په جبه باندې پوي دوی په قرآن پوي شو ځکه وي چې ان سمعنا قرانا عجبا یقینا موږ اوریدل د قران ناشنا خبرې بږي او زمونږ غیر سپینې شي د بازو ته قران لنیږدې ورنشي ګوره په دې موږ نه پویو په دې باندې صرف مولیان پوي موتابه قیسې کو زمونږ دین بدغه مولیان بزن له قران وای وګوره پیریان په قران باندې پوي شو ول پیری اوریدو موتابه ولې نه پویو او چې ستاسو په جبه کې وسړی ته د قران ترجمو کې تفسیرو کې خیر ته واضح کې بیا به څنګه نه پوي سړی پوي هو بده کې چلې ځان په قص نه پوه کې چې ځان پوه کو نبی به ډیر دي چې کارونه جګو به دې پری دي او هغه ته تیار نه دي تاسو چې سړی قبرونو باباګان له دغه شینو لذي او قران راوځو چې ترجمه کوم تفسیر کوم نو به کې خو دې نه من راغلی ده نبی هغه پری دي او هغه پر حدود دي تیار یو سړی په خپل پلار نیکه په روان دی وی نور څه نه منم
هم دغه دین منم چې موږ پیو او زموږ پلار نیکه موږ ته پرېښودی چې قرآن راولي په قرآن کې خو ځای په ځای لري چې الله ومني الله د پیغمبر ومني د هغې نه له چې چا خبره د هغه پرېږدي نو بیا که د ترجمه او تفسیر وکړو نو بیا خو به دغه کارونه پرېښوده غواړي او هغې ته تیار نه دی نو ګوره پیریان په قرآن باندې پوه شو او بیا دومره اثر یې پرې وکړو وایي موږ قرآن اورېدلی دی ناشنا قرآن موږ اورېدلی دی وایي مخکې صفت کوي يهدي إلى الرشد فآمنا به هدایت کوي کامیابی ته نو ایمان راوړو موږ په دې باندې ډایرکټ ورته پته ولګي چې د قرآن کې دنه هدایت پروت دی او زموږ سپینګیري شي پته ورته نه لګي چې هدایت په قرآن کې پروت دی او په حدیثونو کې اگر چې به نور شي نو بس پلانې او علانې هدایت وي د هغو سره دی او پلانی کتاب کې چې هغه عام انسان لیکلی وایي کې هدایت پروت دی خو دا قرآن نه رالی هدایت لپاره او دې پیریانو ته په ټکه پته ولګي ده چې هدایت په څه کې پروت دی دا د قرآن کې پروت دی بیا دویمه خبره پکې بله نه وه چې څه ووایو څنګه ووایو زموږ مشران او بزرګان فآمنا به نو موږ ایمان راوړو بیا درېیمه ولن نشرک بربنا احدا او هیڅ چېرې به برخدار نه جوړو موږ د رب خپل سره څوک داريك بس ختم وأنه تعالى جد ربنا أو يقينا وجدت شان درب زمن ما اتخذ صاحبة ولا ولدا نيدني ولي خزاون بچه مفسرين ویجه ښکاري چې لکه دا پیریان چېرته د الله دپاره بچي ثابتول او ښځه هم ثابتوله یا د تسلیس عقیده و کوم چې نصاراو ده نو بس په ټکه ووایي چې زموږ رب خو ډېر اوچت دی قرآن یې واورېدو بس زموږ رب ډېر اوچت دی نه د هغه ښځې شته نه یې بچی شته په سورة الاحقاف کې الله ووایي دوی بیا خپل قوم ته لاړو خپل قوم ته څه ووایي یا قومنا اجیبو داعی الله ای قوم زمونږ وایي الله له طرف نه چې څوک تاسو رابلي نو د هغه خبره ومنئ وآمنو به ایمان پرې راوړئ په دعوت هم شروع وکړو نو په موږ کې دا مرض دی که په قرآن او حدیث پوه شو بیا دعوت نه کوو ځکه چې پلانې به خفه شو بل به په خپل عمل کې دا بل ښه سړی چې په خپله به عمل کوي خو بل ته نه بیانېږي بیا به خفه شي دې پیریان نه زه چې زما زړه کېږي چې صرف په دوه درې ایتونو باندې نن ما درس کړی وی د پیریانو دا ښه صفات قرآن ادب ډایرکټ د اورېدو سره پوه شو پې او بیا ډایرکټ په ایمان راوړو او بیا د الله پاکوالی بیان کو نو بیا غلي کېنناستو قوم له لړو نو دعوت یې شروع کړو بس مو اوچت صفات دي وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا او یقینا ویل به بوقفه زموږ نه په الله باندې د حد نه زیاتې خبرې ابلیس یا د مشر یا دی بوقوفه او هغه بوقوفه به د حد نه زیاتې کړې وړې ویلې وګورئ پیریانو ته بل صفت کومه خبره به دي چې د پیریان نه زده کې مشر په غلطه دی نو وی څه دی په غلطه دی موږ دا خبره د خولې نه ویستې نه شي زموږ مشر په غلطه دی زما مشر به په غلطه وي ته به په غلطه نو وګوره دې ځای کې ښه صفایي وي زموږ دغه بېوقوفه چې دی ابلیس یا دی مشر وي هغه په الله باندې د حد نه زیاتې خبرې کړې وړې ویلې وأنا ظننا أن لا تقول الإنس والجن على الله كذبا او یقینا من ګمان کو چې هیڅ کله باندې وي انسانان او پیریان په الله باندې درو در دوی ګمان اوس سادهګان خلکو سادهګانو وي زمونږ چې ته به ګمان کې نه راتله چې د پیریانو انسانان به په الله دروغ وي دا خو نن موږ ته پته ورغلي چې قرآن مو واورېدو د دې عوامو هم دا سوچي چې د ګماني چې د عالم ښه سړی نه دې چېرته هم دروغ نه شي ویلی چېرته هم د حق د باطل سره نشي ګډوډ کولی او هغه کوي نو دی د عوامو ښه ګماني خو داسې یي نه چې هر عالم به حق وي هر عالم به رښتیا وي داسې نه ده وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا او یقینا وسړي د انسانانو نه پناهي به طلب کوله په سړو د پیریانو نو زیاته کړه دوی لره سرکشي انسانانو په پناهي نیو په چا پورې په پیریانو پورې د دې د لاسه په پیریانو کې سرکشي ډېره شو د پیریان دا خبره کوي داسې راځي چې کله به دا مشرکین کان الرجل یخرج بأهله
دا مشرکین به چې یو مشرک به بهر ته ځان سره خپل بچي بوتلو یو ځمکې له به ورغی نو کله چې به دی کوشو نو داسې به ووایي اعوذ بسید هذا الوادي زه پناهي نیسم په چا پورې د دې علاقې چې کوم مشر دی من الجن د پیریانو نه دا شرک دی د الله نه علاوه د بل چا پورې پناهي نیول دا کفر دی نو دوی به پناهي ونیوه په چا پورې په پیریانو په مشر پورې د علاقې چې کوم مشر دی ان اضر چې ماته نقصان راورسوي پناهي غواړم په دې پورې چې ماته نقصان راونه رسوي زما بچو ته زما مال ته زما څاروو ته د دې د لاسه به په دې پیریانو کې سرکشي څه شوه هغه ښه ډېره شوه چې وګوره په موږ پورې پناهي هم دوی نیسي بعض تفسیرونو کې داسې راځي چې د پیریان به د انسانان نه یېرېدو انسانان به د پیریان نه یېرېدو دواړه به د یو بل نه یېرېدو چې کله به یو علاقې ته انسانان ورغله پیریان به وتښتېدو نو بیا د انسانانو دا چلونه شروع کړو چې کله به هغه ورکوشي او د پیریان نه یېرېدو هغه به موږ پناهي نیسو د دې علاقې به مشر پورې کوم چې پیریانو کې د هغوی هلکه تاسو داسې یېرېږئ دوی خو زموږ بندګي کوي موږ پناهي نیسي موږ پورې نو په هغو کې هغه سرکشي ښه ډېره شوه ښه د الله نه لرې شو او دا نن سبا هم خلک کوي نوی کور والي یا نوی علاقې ته لاړ شي نو څاروی حلال که د څه لپاره حلال که چې پیریان راته څه نه وي یعنې د پیریانو په نوم یې حلال که دا ټول کفر او شرک دی وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا او یقینا دوی ګمان کو لکه څنګه چې ګمان کوي تاسو چې چری به راونه لېږي الله هیڅوک یعنې پیریان وایي چې ای پیریانو خپل قوم ته لېږیا دي وایي د انسانانو هم داسې ګمان کوو چې الله به څوک پیغمبر راونه لېږي یو مطلب دا دوی مطلب دا دی چې دوی هم دا ګمان کوو چې الله به دوباره موږ په دویم پې راپانسوي یعنې ګمان کې دوی زموږ سره یو شان وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا او یقینا منګه مسکو اسمان نو اومندو منګه دا چې ډک شوی او د چوکیدارانو سختونه او د شغلونه اسمان ډک شوی سنه چوکیدارانو نه ملائکو ته ولاړ او د شغلونه وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع او یقینا منګه به کېناستو د هغې نه په ځینو د کېناستو دپاره د غوږ ایښودو مخکې وایي موږ دا چل کوو ځان لم ځایونه نیولو به یې کوو موږ ناست موږ به غوږ ایښودو فمن یستمع الآن یجد له شهابا رصدا نو څوک چې غوږ ږدي اوس نو وبه مومي ځان لره شغله لمبه تیاره و چې څوک هم غوږ ږدي نو یو تیاره شغله دی چې هغه ورپې راځي وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض او یقینا نه پوهېدو موږ چې آیا د شر اراده شوې ده په هغه چا چې په ځمکه کې دي ام اراد بهم ربهم رشدا یا اراده کړې په دوی باندې رب د دوی د هدایت وي د شغلې چې به موږ لیدي نو موږ ځان له په سوچ کې شو چې د ځمکې دپاره چې د شر اراده شوې ده که نه الله د دوی دپاره چې د هدایت غواړي اوس وي موږ ته پته ولګي چې الله وله څه غوښتو هدایت وله غوښتو وګوره دوی د ادب ته څه وایي و یقینا موږ نه پوهېدو چې آیا د شر اراده شوې ده د ځمکې وله لپاره ګوره د شر نسبت الله ته ونه کړو اراده شوې ده او بیا په هدایت کې څه وایي ام اراد بهم ربهم رشدا او یا که دوی رب د دوی لپاره هدایت غوښتله نو ګوره د شر نسبت الله ته ونه کړو دی د الله سره ادب او احترام او د هدایت نسبت یې هغه ته وکړو وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك او یقینا بعض زمونږ نه نیکان دي او بعض زمونږ نه سیوا د دین دي كنا طرائق قددا ومنګه جماعتونه مختلف لارو ولا دا خبره موږ تیر شي داسې کړې چې په دوی کې هم فرقې او ډلې دا یې پیري پخپله ووي چې په موږ کې مختلف جماعتونه په موږ کې ډلې وي وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا او یقینا من ګمان کړو چې هیڅ چرې به عجز نه کړو موږ الله لره په ځمکه کې او هیڅ چرې به عجز نه کړو هغه لره په تښتېدو سره یعنې موږ چې کله قرآن واورېدو نو موږ ته پته ولګي چې الله نه د تېښتې لار دا نشته اوس بیا سر وکړو
وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به او یقینا منگا واوردو هدایت نو ایمان راوڑو منگا باغی بانی فمن یؤمن بربه نسوک چی ایمان راوڑی پر بخبل بانی فلا یخاف بخصا ولا رهقا نو نبیریگی دکم والید نیکیانو ند زیادینا اللہ بولو نیکیانی نکمی او نبو صلی اللہ سے ظلم و زیادی کئی یعنی جسوک پر اللہ بانی ایمان راوڑی وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون او یقینا بعض زمنا مسلمانان دی او بعض زمنا ظالمان دی یعنی القرآن اوریدون بعض من کی ایمان راوړو بعض په کفر باندې پاتې شو دغه ظالمان دي کنه یې مطلب دا کوم چې ایمان راوړل هغه ټول یو شان نه دي بعض په اوچته درجو کې بعض کمزور ایمان نه ولري فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا نو چاچی اسلام راوړو نه دغه کسانو سوچ کړي دي د هدایت امام حسن بصری رحمه الله امام سعید بن مسیب رحمه الله هغه وی چې بدوی کې مسلمانان يهوديان نصرانيان مجوسيان قدريه مرجئه خوارج شیعگان د بدوی کې دي احناف پکیم دي شوافع پکیم دي امام مالک مذهب ولا پکې مشته ولا حدیث پکې مشته نو په دې پیریانو کې ټول ډېر شته کوم چې انسانانو کې واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا او هر چې ظالمان دي نو دوی به د جهنم د پاره خشاک ولرګي وان لم استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا او دا وحی شوی دا د الله خبره ده دا وحی شوی ده لو استقاموا على الطريقه کچرت دوی روان وې بني غلار باندې لاسقيناهم ماء غدقا نو خامخس کولې به منګ بدوی باندې وبډيري بني غلار روان والله مو په برکتونه راولولې اسمان نه دلیل به دې معنی چې انسان په نیک لار رواني او ګناهونه لري نه الله ول بریزق کې پراخي اچي لنفتنهم فی دې د پاره چې ازمی خو کو بدوی باندې پدیو بوکي اېدم ازمیخته څنګه ازمیخته الله یو به بارانون راوروم رزق بولور کما خو هغه یو امتحان دی چې څوک شکر وباسي او څوک نه وباسي رزق هم د الله طرف امتحان دی ومن يعرض عن ذكر ربه او چاچی مخوانو د ذکر در بخپلنا اسلکو عذابا صعدا نو داخل بکی دلر عذاب سختا وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا او یقینا جمعتنا طول د الله دین مرا بلی د الله سره سوک جمعتونه ټول چي دي د الله دي دا بس په کې بورډ لګولای پلاني مذهب ول به زموږ جمعه ته ناراضي برای کرم وي زموږ د پرم دغه مو جوړوي ځان د پرم مو جوړوي د جمعه زمونږ دی څه جمعه کوم ذکر راغلی وان المساجد لله جمعتونه د الله لپاره دي دا بس چې لکه جمعه به جوړ کې خکار وو کې نو به داخلك پیټي دغه جمعه کې بنای شي پلانې ولې راغ پلانې ولې وته پلانې به ګولې دي شي پلانې ولې دي شي جمعه جوړ کړل الله لپاره بس پرې ده کنه دې به دغه کې ګرځي راګرځي سحر به جمعه کې نه شي ماخام به نه شي نه دې لپاره نه راغلي چې عبادتونه کې ودې لپاره راغلي چې ګوري څوک به راځي څوک نه راځي ګو په لستر ګوري دي نه خلک دې به تنګ شي نه بس به ګرمان کې چې د جمعه نه جوړ کړي خبره دغه چې خلک به تنګ جمعتونه دي د الله لپاره فلا تدعوا مع الله احدا ومر بريد الله سره هیڅوک الله سره وسوک نه رابري دي چې الله هیڅوک ویل دی دا نه خو لري سوک دی چې الله نه رابري دي چې کانو ته بچی نه وي بوتانو ته بچی نه وي نن سبا مشرکان ته چې ګور تاسو شرک کوي د مکې د مشرکینو بچن وي د مکې مشرکینو خو بوتانو ته چې ویل مو خو بوتانو ته چې نه وو مو خو نه کانو خلکو ته چې وو نو دي ذکر الله فلا تدعوا مع الله احد الله سره هیڅوک نه رابري هیڅوک نه رابري کاغه نیک سړی دی کاغه بد سړی دی کاغه بوت دی کاغه ګټه دی کاغه ونه دی کاغه پیغمبر دی کاغه ولی دی کاغه نبی دی کاغه ملائک دی
د الله نه راوځي څوک هم دې هغه به د الله سره نه رابلي. وأنه لما قام عبد الله او یقینا هر کله چې ودرېدو بنده د الله. اشاره چاته ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم. کله چې هغه قرآن وی کله چې ودرېدو بنده د الله، په دې کې رد دی په بریلیانو صوفیانو باندې چې رسول صلی الله علیه وسلم راوچت کړی دی او د الله درجې ته رسولی. دې ګل وانه لما قام عبد الله، بنده د الله. نو رسول صلی الله علیه وسلم بنده دی د الله. بیا به دې بندګانو کې د اوچت بنده دی، دې کې څه شک نشته. خو د بندګۍ د درجې نه راوچتې او الله ته رسېد دغه بیا کفر دی. وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. او یقینا هر کله چې ودرېدو بنده د الله رابلو یا غلره رابلو یا الله، یعنی مونځ کو. مونږ وی کنه پیریانو د قرآن په کم ټیم کې اورېدلې؟ په مانځ کې. نه اولی وی چې جمعتونه د الله دپاره دي، د الله نه له به څوک نه رابلي. نو بیا وی د پیغمبر هم د الله نه له څوک نه رابلي، الله رابلي. نو کله چې د الله د بنده ودرېدو يدعو الله یې رابلو کادو یکونون علیه لبدا، نږدې دي د پیریان چې شي په هغه باندې راپڼ. الله وی نږدې وي چې ټول به یې راپڼ شوي. د قرآن ورته دومره خوند ورکړه. وانه لما قام عبد الله، کله چې الله بنده ودرېدو رسول صلی الله علیه وسلم ودرېدو مونځ یې شروع کړو، نږدې و چې پیریان راپڼ شوي په رسول صلی الله علیه وسلم پاس راختلی وی ټول. داسې به وکړي جذبه وه چې موږ د قرآن واورو. نو ګوره دې پیریانو ته الله وی نږدې و چې دوی راپڼ شوي وی په چا باندې؟ په رسول صلی الله علیه وسلم باندې. دومره شوق و د دوی چې د قرآن موږ واورېدی. قل ووایه پیغمبر دوی ته انما ادعو ربي، یقینا زه رابلم رب خپل ولا اشرک به احد، او برخدار نه جوړوم د هغه سره څوک. اوس د رسول صلی الله علیه وسلم خبره ذکر کوي چې الله غته دا ویلو ته خلکو ته ویدي سی وایه. او دا په دې وجه چې د قریش چې کوم کافران دغه پر رسول په جلالو او ورته وی ته خو ډېرې غټې خبرې دعوت یې شروع کړې د خلک دې ځان له دشمنان کړو، خلک دشمنان کړو، پلار نیکه پسې لیې او د دعوت پرېږده او موږ به ستا حفاظت وکړو. موږ به دې خلکو ته ووایو چې نور ورسره دشمني مه کوئ، صلح مصالحت به وکړو، غلی شه بس. د هر څه دې ځان ته خلک ځان ته به دشمني ودرول. الله د ایتونو نازل کوي، پیغمبر ورته ووایه زه خپل رب رابلم او زه د هغه سره شرک نه کوم. قلت ورته ووایه اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا، یقینا زه اختیار نه لرم تاسو لره د څه نقصان او نه د هدایت. کوم ځای کې دي بریلیان، کوم ځای کې دي صوفیان او مشرکان؟ دا قرآن هغه وایي که نه وایي که نه؟ دا آیت به څو څو پیرې ویلی خو پیدا ته واغسته نه. د دې قرآن هغه انسان پیدا غستی شي چې هغه په زړه کې طلبي د هدایت. قلت ورته ووایه اني لن یجیرني من الله احد، یقینا زه هیڅ چېرې پناهي نشي راکولی ما لره د الله نه علاوه بل څوک. د الله نه علاوه ما له بل څوک پناهي نشي راکولی. ای قریشو که تاسو زما د حفاظت ذمهواري لرئ نو الله نه مې حفاظت وکړئ، بچ مې کوئ. صحیح د انسانان نه خو تاسو ما بچ کړئ، خو الله نه ما څنګه بچ کوئ؟ د الله نه خو څوک نشي بچ کولی. ته دغه دې خبرې ته اشاره ده که تا ته څوک دا وایي چې دا حق پرېږده، د خپلې مسلې پرېږده، زه به درسره ملګرتیا کوم، زه به درله پیسې درکوم. نو صحیح ده، وایي وروره ته خو ما سره ملګرتیا کوې، پیسې درکوم، په آخرت کې ما سره به ملګرتیا وکړې، ما به د جهنم نه بچ کړي. ولن نجد من دونه ملتحدا، او هیڅ چېرې به ونه مومم سوا د هغه نه ځای د پناهۍ. د الله نه راو بل ځای نشته د پناهۍ. الا بلاغا من الله ورسالاته، مگر زما په لاس کې رسول د طرف د الله نه او پیغامونه د هغه دي. یعنی مخکې څه وایي الله دې پیغمبر ته وایي ته دې خلکو ته وایي زما په لاس کې نه فایده شته او نه نقصان شته، الا زما په لاس کې څه دي؟ د دې وحي رسول دي بس. الا بلاغا من الله ورسالاته، د الله طرف نه خبر رسول، پیغام رسول، وحي رسول، دغه وضاحت کول دا زما په لاس کې دي. خو نفع او نقصان دا زما په لاس کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي نشته.
ومن يعص الله ورسوله او چاچنا فرمانی وکړه د الله او د رسول الله فإن له نار جهنم خالدين فيها ابدا یقینا دلر بور د جهنم همیشه به پاږي کې همیشه حتى اذا رأوا ما يوعدون تردی چې ویني دوی عذاب چې دوی سره وعده شوی ده فسيعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا نظر د چې دوی ته پته ولګي چې څوک دې ډېر کمزورې په اعتبار د مددگار او کم دې په اعتبار د شمار د مکی مشرکین او د کافرانو په دې خبره فخر کوو وي منګه سي مرګري زمنګ ډیر دي شمار زمنګ ډیر دي نو کله چې الله وی دوی ویني جهنم نو دوی ته پته ولګي چې څوک کمزور دی او چا شمار کم دي دوی په هغه کې پته ولګي قلت ويا إن أدري قريب ما توعدون نبوي غمز أي نجدي دي غزاب چه تاسو سره واده شوی ده ام يجعل له ربي أمدا یا بو گرز یا غیلر رب زما مودا یعنی ما ته پته نشته چې عذاب به اوس راځي کنه سموده بعد برازي دغه دلیل لري چې رسول سره سنشتي علم الغيب نشتي عالم الغيب پوه دې په پټو خبرو باندې فلا يظهر على غيبه احد نو نه خبرې په غیب خپل باندې هیڅ یو کس الله څوک نه خبرې په غیب الا مگر من ارتضى من رسول مگر هغه څوک چې غوړي کی د رسولنا جوسی رسول غوړي کی پیغمبرانو کې څوک غوړي کی هغه ته چې نه الله باز خبري اده غیب وي الله وتوخی لکه مثال د قیامت احوال قبر کې بدن سکیږي راتلونکي مستقبل سم مسله د الله پیغمبر توخی اوس که بریلین خوشاله شي چې وا بیانو تسویج پیغمبر سره الغیب نشي دي چې الله وي بازو له بګزو ور کوم علم الغیب اولنې جواب دی دا چې عالم الغیب خو هغه چاته ویل کیږي چې سره د غیب ټول علمي او بغیر د واسطې نه دغه سره دی چې د علم الغیب د الله طرف نه راغلی یو دویمه کته دا وی بریلیا چې د رسول سم عالم بالغیب دې ځکه چې علم الغیب او د الله خو له دغه خبرې به پیغمبر مونږ ته خولي دي کني دي خولي به موږ ټول بغیب وپویو رسول سم ته الله کوم خبرې خولي مونږ ته خولي کني دي نبي سوې دی بارک وس بیا به بریلی ته دا به ختم عالم بالغیب علم الغیب خو به تاسو رمشتي دی وږي څنګه وته د په شي قبر کې بدن سکی دی یو قبر کې بدن نه مړې دي شي کېنی ته به ختم علم الغیب د سره شتي دی وینه نه د علم الغیب نه دی وای دغه شنت پیغمبر غم بیا تاغه څنګه علم الغیب ولادت ګرځي قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله نبي جني غیب هغه څوک چې بسمانو کې له بسمه کې مگر الله سبحانه وتعالى علم الغیب نشتی بل دا چې دا خبره پټو خو الله سبحانه وتعالى وته وکړه هغه ته راخاره کړه درې څلورمه خبره ده شو چې دی آیتونه کې مخکې یو آیت مخکې قل ان ادري قريب ما توعدون ام يجعل له ربي امدا تو نه پويګم ز آی نږدې د غضب چې تاسو سره واده شوی ده کنه دغه لپاره به سمودي په دې ګرد ونه شو دې ګرد شو کړ چې علم الغیب دغه سره نشته واځي شو خبره فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا نو یقینا رواني مخکې دا غنه ورستو دا غنه ملائکه تیار دا کوم پیغمبر چې الله غوړه کینو مخکې ورستو دي ملائکه رواني دا سره پر روانه ملائکه د حفاظت لپاره چې دی پیغمبر حفاظت وکړي ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم دې د پاره چې الله راخکار کی خلقو ته چې رسول دي دوی پیغامات در بخل واحاط بما لديهم او راګر کړی دی الله غسا چې دوی سره واحصى كل شيء عددا او راګر کړی دی هر شی او راګر کړی دی هر شی پشمار کې په دنیا کې څومره ونی دی بیا په دې ونو کې څومره پانی در رب العالمین ته معلوم دي او به دې شګي ته وره نو د شګو څومره دانی دي په دنیا کې یو دانی چې شګي له جوړه کو د الله ته پته
الله سبحانه وتعالی چې هر څه ماره ګیر کړي دي په خپل علم کې او د هر څه د شمار چې د ماره ګیر کړي دي